د کارت د الکترون تذکرو د ویش په مرکز کې موږ شپږ شپېته کارکوونکي لرو چې له دې جملې څخه یې 250 نارینه او 14 ښځینه دي او په ټولیزه توګه موږ د ورځانه توګه باندې د 700 څخه تر 800 پورې مراجعین لرو چې حدودا 1500 د بایومټریک او ثبت نام لپاره مراجعه کوي او بقیه د الکترون تذکرو د کارت اخیستلو لپاره. د اسلامي امارت د راتګ څخه وروسته د کارت چارج د الکترون تذکرو مرکز د 1400 هجري شمسي کال د عقرب د میاشتې په 22 نیټې خپل فعالیت شروع کړی دوم ځل لپاره چې په دې جریان کې موږ 55109 تذکرې هیوادوالو ته ورکړي دي او چې له دې څخه موږ د دولت عوایدو ته 19,259,000 افغانۍ عواید د هیوادوالو څخه جمع کړي او د دولت عواید ته مو سپارلي دي. موږ په ټولیزه توګه په کارت چارج د الکترون تذکرو مرکز کې اووه ډوله خدمات وړاندې کوو. د نوی ثبت نام چې یو څوک نوې تذکره اخلي یا ثبت نام جمعي، مثنی، تجدید، ثبت ازدواج، ثبت انحلال ازدواج او ثبت تولد او بل چې دا د هغه کسانو ثبت چې د کورنۍ څخه په لومړي ثبت کې پاتې شوي وي دوباره موږ ثبتوو یا ثبت شهروند. نو دغه اووه ډوله خدمات موږ وړاندې کوو هیوادوالو ته. دلته چې موږ د څو مرحلې لرو. د تثبیت هویت مرحله ده، د بایومټریک ده او د توزیع بخش ده. موږ د خدمات بعد توزیع څنګه هم لرو چې بخشونه مو مخکې یاد کړل چې هیوادوالو ته پکې خدمات وړاندې کوو. الکترونیکي تذکرې د ښې حکومتولۍ او الکترونیکي حکومتولۍ لپاره یو مؤثر او مثبت ګام ده. په دې سره د هیواد د نفوس کچه په دقیقه او مؤثره توګه معلومېدلی شي او په ډېر اساني سره ورسره په د هیوادوالو د زده کړو کچه، د هیوادوالو د عمر په حساب باندې تشخیص، د اناسو ذکورو په تشخیص باندې دا کولی شي د نفوسو د هر ولایت د هرې سیمې د نفوس په دقت سره د الکترون تذکرو په واسطه موږ کولی شو. ورسره تفاوت د کاغذي تذکرو سره دا ده چې په کاغذي تذکره کې جعل تزویر ډېر په اسانۍ سره کیدلی شي. یو کس کولی شي 2 یا 3 تذکر ترلاسه کړي او له هغه څخه په مختلفو او غیر قانوني استفاده ترسره کړي او د جرایمو مخنیوی پکې ډېره ستونزمن و. په الکترونیکي تذکره کې د جرایمو مخنیوی ډېر په مؤثره توګه کیدلی شي. یو کس نشي کولی چې 2 یا 3 الکترونیکي تذکر ترلاسه کړي ځکه چې دلته د الکترونیکي تذکرو په برخه کې کله چې یو څوک ترلاسه کوي، الکترونیکي تذکره څوک ترلاسه کوي نو دوی بایومټریک ترسره کیږي، د سترګو عکس اخیستل کیږي او مشخصات یې د فارم سره یو ځای ثبت کیږي. نو بیا څوک نشي کولی چې د الکترونیکي تذکرې لپاره دوهم ځل مراجعه وکړي. که چېرته دوی مراجعه هم وکړي نو سیستم لخوا دوی مشخص کیږي او نشي کولی چې الکترونیکي تذکره دوهم ځل لپاره واخلي. د محترم مراجعین څخه موږ غواړو که چېرته دوی د الکترونیکي تذکرې لپاره مراجعه کوي او غواړي الکترونیکي تذکره ترلاسه کړي نو دوی خپل فورمونه په دقت سره د کمپیوټري ډول باندې د اسنادو سره د مقایسې څخه وروسته ډک او مرکز ته مراجعه وکړي تر څو په آینده کې دوی اسناد او د الکترونیکي تذکرې ترمنځ تفاوتونه وسیږي او د ستونزو او مشکلاتو څخه په امان کې اوسي. د ګران هیوادوالو څخه موږ غوښتنه ده چې د الکترونیکي تذکرو په ترلاسه کولو سره د الکترونیکي او ښې حکومتولۍ کې ونډه واخلي تر څو حکومت او اړونده ادارې ښه توګه وکولی شي چې خدمات ولس او هیوادوالو ته وړاندې کړي.